السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. سهیل شاهین وایي تر اوسه پورې 2284 بندیان خوشي شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هغه شیرې بې اساسه وبللې چې دولت یې یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د دوحې د سولې د هوکړې پر بنسټ تر اوسه د طالبانو 2284 بندیان د حکومت له بندیخانو آزاد شوي دي. شاهین ویلي د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د افغان حکومت ادارې له زندانونو څخه 2284 تنه طالبان آزاد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د شمیرو پر بنسټ تر اوسه پورې 2710 طالب بندیان آزاد کړل شوي دي. شاهین بیا دغه شمیرې رد کړي دي او ویلي دي چې باید دغه شمیرې دقیقې خپرې شي ترڅو دا پروسه ګډه وډه نه کړل شي. هغه زیاته کړې له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د افغان حکومت ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوي سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډه وډه نه کړل شي. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ حکومت له حزب اسلامي سره د شوي هوکړې له مخې تیره ورځ د یاد حزب بندیان هم خوشي کړل، خو اوس د دولت له لوري د زیاتو شمیرو ښودل داسې ښیي چې هغه یې هم د طالبانو په لیست کې شمیرلي دي.